حنیف خلیل د قائد اعظم یونیورسټۍ پروفیسر. دا کومه دستوره چې د عبدالحمید زاهد د تالیف کړي کتاب د شفق رنګونه په هکله را جوړه شوې ده، په هر لحاظ د ستاینې وړ ده. زما خیال دی په دې مصروف دور کې د الکترونیک میډیا په دې یلغار کې هسې هم د کتاب نه خلک لرې ځي، هسې هم د ادب او د ژبې د خدمت نه خلک یو خواته دي. نو په داسې صورتحال کې که د یو ادبي کتاب دستوره را جوړیږي، زما په خیال ستاینه یې پکار ده. دا کتاب چې دی د میمرې شفق صاحب د خورو ورو لیکونو او د شفق صاحب په هکله چې د خلکو کم تاثرات دي د هغې یو مجموعه ده. او په دې دستوره کې چې دا کم خلک راغلي دي نو هغوی ته د کتاب د لوستو نه مخکې پته ولګېده چې په دې کتاب کې څه دي، او بیا په دې کتاب کې دننه چې د پښتو ژبې او ادب د ترقۍ دپاره کمې خبرې دي هغه هم په دې دستوره کې زموږ مخې ته راغلي. دا قسمه دستورو را جوړولو کې زما په خیال د اقبال حسین افکار په خصوصي طور او د هغوی ملګري چې کوم دي په هغې کې سردار یوسفزی او طیب الله خان او دا ملګري ډېرې هڅې کوي. نو زه خو داسې دستورو ته په هر لحاظ ډېر د قدر په نظر ګورم. او بیا دا هم ده چې زمونږ د زلمي کول ذهني تربیت پکې کېږي او زمونږ د خپلې ژبې او ادب سره د مینې جذبه پکې راوچتېږي. خدای دې وکړي چې د اسلام آباد غوندې مصروف ترین ماحول کې زمونږ د پښتو ژبې دغسې یاد تازه کېږي، دغسې ادبي دستورې کېږي او دغه شان زمونږ د علم او ادب خبرې عام شي.